محترمو مسلمانو او ګرانو پښتنو دا ویډیو ضرور وګورئ، خامخا در سره شیر کړئ، ځکه دا وخت اسرائیل پر فلسطین باندې یو غټ ظلم روان کړی، وحشت روان کړی، ژوندي انسانان هغه په اورونو سوځي، په بمونو یې سوځي، د هغو کورونه، د هغه جایدادونه، د هغه تمام شان یې ور بمبار کړي او د هغه ماشومان یې ور شهیدان کړي، سپین سرې او زنان یې ور شهیدانې کړي. هیڅ هم په هغه ځای باندې پاتې نه دي، په زرګونو کسان شهیدان سول. دا وخت پر هغو باندې د اسرائیل لخوا یو قیامت چې دی هغه جوړ دی. اسرائیل یو داسې سخت ظالم چې د ظلم خلاف کفار هم په خپل ملکو کې راوتلي، د فلسطین جنډې په لاس کې نیولي او د فلسطین نارې وهي. موږ تاسې مسلمانان یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امت مسلمه هغه د یو بدن په شان دی. که چیرې ګوته د یو بدن درد وکړي نو دا ټوله بدن ورسره په تکلیف کې وي، پریشانه وي، په درد کې وي. نو زموږ مسلمانان دا وخت په سخت مصیبت کې دي، د ظلم په شکنجه کې راګیر دي. نو موږ تاسو ته پکار دا دی چې د هغو هر قسم امداد وکړو، د هغو سره هر قسم تعاون وکړو. که امداد او تعاون په وس نه دی پوره، کم از کم د هغو دپاره یو دعا وکړو، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کم از کم 100 واره په ورځ کې د فلسطین د مسلمانانو دپاره ووایو، حسبنا الله ونعم الوکیل. دغه هم 100 دفعه 100 وارې کم از کم په ورځ کې ووایو او بیا دعا وکړو چې الله د دې کلمات په برکت سره، د دې ذکر او اذکار په برکت سره د غیبی امداد وکړي د فلسطین د مسلمانانو سره. دا ویډیو خامخا در سره شیر کړئ، لازمي در سره شیر کړئ چې